د مکې رویال کلاک ټاور چې په سر یې د نړۍ تر ټولو لوی ساعت او په سرو زرو پوښل شوی د سپوږمۍ نښان لګېدلی. کله چې د دې ټاور د جوړېدو چارې روانې وي نو د سعودي پاچا یو فرمایش ورکړ چې د دې ټاور پر سر یو داسې ښیښه ولګول شي چې له لرې څخه د الماسو په څیر پړک ووهي او د دې ښیښې له پاسه د نړۍ تر ټولو لوی د سپوږمۍ نښان جوړ کړل شي او هغه هم په 40 کریټه سرو زرو باندې وپوښل شي. دا کار یوازې یو شرکت کولی شو چې د رویا جی ام پی ایچ مشهور جرمني شرکت دی، خو دلته ستونزه دا وه چې د دې شرکت انجینران او کارکوونکي مسلمانان نه وو او مکې ته د داخلېدو اجازه یوازې مسلمانانو ته وي. د رویا په نوم شرکت د دې ټاور پروژه ترلاسه کړې وه، خو دا ستونزه چې دوی هلته د تلو اجازه نه درلوده لا هم په خپل ځای پاتې وه. د مکې رویال کلاک ټاور پر سر لګېدلی ټاور د نړۍ تر ټولو لوی ساعت او د 2 بسونو دومره وزن لرونکی د سپوږمۍ نښان 600 متره لوړ د ټاور سر ته څنګه رسول شوي دي، هغه هم په داسې ځای کې چې لاندې به هر وخت په لکونه خلک موجود وو. دا ښایي د نړۍ لومړی او آخري داسې بلډینګ وي چې معمارانو یې تر اخره پورې په دې ټاور کې قدم کېنښود. د مکې رویال کلاک ټاور د نړۍ د لوړو بلډینګونو په قطار کې ځای لري. د 601 متر لوړوالي سره دا ټاور د انجینرۍ یو شاهکار دی. د بلډینګ باندې لګېدلی د نړۍ تر ټولو لوی ساعت له امله ډیر پیژندل کیږي چې له هرې خوا څخه 43 متره لوی دی او یوازې د بلډینګ په یوه خوا لګېدلی ساعت په 14,000 فوټه مربع ساحه باندې جوړ شوی دی. د دې بلډینګ په جوړېدو باندې 14 میلیارډ ډالر لګښت راغلی دی او په نړۍ کې جوړ شویو اسمانڅکو بلډینګونو په قطار کې تر ټولو ګرانبیه بلډینګ شمیرل کیږي. مکه د سعودي یو مقدس ښار دی چیرته چې له ټولې نړۍ څخه په لکونو مسلمانان د حج کولو لپاره راځي، خو د حج له وخت پرته په دې ځای کې 4 ساعته د مسلمانانو ګڼه ګوڼه موجوده وي. له ریلو جیسو توریزم د سعودي د ګټې وټې لویه برخه جوړوي چې هر کال د دولت خزانې ته له دې لارې څخه 12 میلیارډ ډالر داخليږي. له همدې امله د مکې په ښار کې تر ټولو ډیر هوټلونه موجود دي چې د هوټلونو د خونو شمیر یې تر 250,000 رسیږي. دوبۍ د 1,450,000 هوټلونو خونو په درلودلو سره دوهم او لاس ویسکو د 1,50,000 هوټلونو خونو په درلودلو سره په ټوله نړۍ کې دریم ځای لري. په مکه کې د ټولو هوټلونو د تقاضا په ډیرېدو سره د سعودي پاچا د اجید کلا په ړنګېدو او د هغه پر ضد د کمپلیکس په جوړولو پریکړه وکړله. په 2002 کال کې دا کلا ورانه شوه او په کومه غونډۍ چې دا کلا آباده وه هم اواره شوه. په دې کمپلیکس کې ټول 9 لوی بلډینګونه شامل دي چې د هوټلونو د اړتیا د پوره کولو لپاره جوړ شوي، خو وروسته پریکړه وشوله چې په دې 9 بلډینګونو کې یو بلډینګ باید له نورو څخه لوړ او په داسې شکل جوړ کړل شي چې نه یوازې د هوټلونو اړتیا پوره کړي بلکې د جومات د منارې په څیر هم ښکاره شي. د سعودي پاچا غوښتل چې دا بلډینګ دی نه یوازې یو منار ته ورته وي بلکې په ده باندې باید د نړۍ تر ټولو لوی ساعت د هغه د پاسه یو الماس ته ورته شیشه او په اخره کې په سرو زرو پوښل شوي د سپوږمۍ نښان هم جوړ کړل شي. د بلډینګ نور کارونه تقریبا خلاص شوي وو او اوس د ساعت د جوړولو وار را رسېدلی وو. د دې کار لپاره د پریټ په نوم د جرمني یو شرکت انتخاب شو چې په دې ډول کارونو کې 165 کاله تجربه لرله. په 450 متره لوړوالي کې د نړۍ تر ټولو لوی ساعت جوړول او د هغې روانول کومه اسانه خبره نه وه. د دې ساعت لویه ستنه 23 متره او کوچنۍ ستنه یې 14 متره اوږدوالی لري. په یوه ټیلر کې یوه ستنه تر مکې کلاک ټاور پورې راورسول شول. د ساعت دا ستنې دومره لوی دي چې انسان په اسانۍ سره پکې دننه ګرځېدلی شي. دا ساعت دومره لوی دی چې د شپې پر وخت له 8 کیلومتره لرې څخه هم په اسانۍ سره په دې ساعت کې وخت معلومېدلی شي. د ساعت له جوړېدو وروسته او د بلډینګ تر ټولو د وروستۍ برخې یعنې د سپوږمۍ نښان پاتې و چې د بلډینګ په سر باندې جوړېده او د بلډینګ لوړوالی یې تر 600 مترو پورې رسوه. د مکې کلاک ټاور په سر باندې لګېدلی دا د سپوږمۍ نښان 15 فوټه اوږدوالی لري او همدومره پلنوالی هم لري. د کم وزن لرلو په خاطر دا نښان د اوسپنې پر ځای له کاربون ګلاس او فایبر کاربون څخه جوړ شوی دی، خو بیا هم د دې نښان وزن 15 ټنه دی. د دې کار د کولو ذمهواري هم د رویا انجینرینګ یو جرمني شرکت ته ورکړل شوله او د دې کار د کولو لپاره د دې شرکت د انجینرانو شتون د مکې په ښار کې یعنې دې بلډینګ کې ډیر اړین و.
خو دا چې مکې ته یوازې مسلمانان تللی شي او غیر مسلم ته اجازه نشته، ځکه خو د دوی شرکت مالک او ځینې انجینرانو اسلام قبول کړ او له مسلمانېدو وروسته بلډینګ ته د کار لپاره ورغلل. کوم انجینرانو چې اسلام قبول نه کړ، هغوی په دوبۍ کې د سپوږمۍ دا نښان جوړ کړ او له هغې وروسته سعودي ته انتقال کړ. تر ټولو ځانګړې خبره دا وه چې دا نښان له جوړېدو وروسته ټول په سوچه سرو زرو باندې وپوښل شو. د سپوږمۍ په دې نښان کې دننه 3 پوړونه موجود دي. په یو پوړ کې دفتر، په بل پوړ کې د جلسو خونه، په دریم پوړ کې د نړۍ تر ټولو لوی مسجد موجود دی.